د قرآن کریم یو داسې آیات چې دغه په ذریعه سره به په رزق کې برکت راسي، چې کوم د روزي مې تنګ وي، رزق مې تنګ وي، د دې آیات په برکت سره به مې الله د روزي پراخه کړي او رزق به مې زیات سي. او کم څوک چې مسافر وي هغه کار نه وي، دغه روزګار نه وي یا یې کور نه وي، نو غواړي چې یو ځان ته یو مکان پیدا کړي، یو کور پیدا کړي، یو ځای پیدا کړي او روزي یې پراخه سي او بزنس ورته ملاو سي او په بزنس کې برکت راسي. و هغه لپاره د قرآن مجید یو داسې آیات مبارک چې په دې ترتیب سره چې راځي درته وایم چې څوک یې ووایي انشاءالله العزیز د دې په برکت سره به الله رب العزت به د رزق پراخ کړي او کور هره مسله به حل سي او په رزق کې به فراخوالی راسي او الله به د خوشحالۍ ژوند ورته نصیب کړي. هغه آیات داسې دی چې ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشکرون. د دې آیات د وظیفې طریقه دا ده چې هر ورځ د انسان دغه یو آیات 150 واره وایي. دا آیات مبارک 150 واره دا به وایي، نو انشاءالله چې تر څو پورې د کامیابه سوی نه تر هغه پورې د دې آیات مبارک وظیفه د خامخا کوي چې تر څو پورې د کامیابه سوی نه. انشاءالله العزیز الله رب العزت په د دې آیات وظیفې په برکت سره به د مشکل حل کی په روزه کې به پراخوالی راسي. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخته د سره شیر